تا وکړو تا په ما باندې باور ونه کړو چېرته په مینه دي اشنا راته ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ امیر سالار یم او پرون دلته سعودي عرب کې اختر شو ټولو وطندارو له د پیج ملګرو له مې د اختر مبارکي ورکړې وه چې مسافر خو نن په پاکستان کې اختر دی او هلته چې څومره ملګري دي زموږ نو هغو ته نیکې هیلې احترامات او د اختر مبارکي وایم. عباس صاحب درته هم مبارکي وایي. ډېره مننه. شکریا د ټولو ملګرو ډېره مننه چې مونږ ګوري او مونږ برداشت کوي چې څومره ملګري په پاکستان کې دي که په سعودي عرب کې دي. سعودي عرب نه ملګرو سره خو پرون اختر مبارکي کړله خو پاکستان کې چې څومره ملګري دي هغو ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارک شه. زما او د امیر سالار صاحب د طرف نه او د نقیب یوسفزی صاحب د طرف نه ډېره مننه. نقیب صاحب نه به غزل ریکارډ کړو تاسو ټولو سره شریک کړو. ډېره زیاته مننه د ټولو ناول خو دغه ټولو ملګرو ته د اختر مبارکي په وطن کې چې کوم دي زموږ د مسافرو خو پرون اختر د خیره تیر شو په خوشحالو سره په دې حالات باندې هم شکر دی چې سړی روغ جوړ وي. بس دغه غټه خبره د اختر دی زموږ دپاره. دا یو غزل دی ټولو ملګرو ته ډالۍ چې د اختر مناسبت سره به خو نه وي خو بهرحال ټولو ملګرو ته ډالۍ چې ما په تا وکړو تا په ما باندې باور ونه کړو ما به تا وکړو تا په ما باندې باور ونه کړو چېرته په مینه دي اشنا راته نظر ونه کړو. مننه د تلو نه مخکې به دې لږ خو خبر کړی وم د تلو نه مخکې به دې لږ خو خبر کړی وم راغلې او لاړې هډو ما ته دې خبر ونه کړو. او دا سپرلی نه دی دې ته څنګه سپرلی ووایم دا سپرلی نه دی دې ته څنګه سپرلی ووایم چې مې قرار پکې د خوږ زړګي پر هر ونه کړو. منه توبه موږ ټوله زندګي څه په ودو تېره کړه توبه موږ ټوله زندګي څه په ودو تېره کړه توبه ذره هم موږ فکر د محشر ونه کړو. مننه موږ پښتنو ته د وحدت سندرې ډېرې ووې موږ پښتنو ته د وحدت سندرې ډېرې ووې نقیبه څه وکړو ذره یې پرې اثر ونه کړو نقیبه څه وکړو ذره یې پرې اثر ونه کړو. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه نقیب صاحب او ټول پاکستان کې چې کوم خلک ژوند کوي هلته اختر کړی دی نن نو زما د طرفه نقیب صاحب د طرفه او د عباس صاحب د طرفه ټولو ته د اختر مبارکي وایو. ډېره مننه.